د پرمخ تنگ پلوري. د ملي پولیسو د وړتیا لوړونې له کالج څخه د کورنیو چارو وزارت اړوند 300 تنه مجاهدین افسران له زده کړو وروسته فارغ شول. محترم ورور، زه لومړی شاطرمان رحمت الله چکري، زه د خپل د تحصیل خامد اخیستلو لپاره چمتو یم. زه د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. د ملي پولیسو د وړتیا لوړونې له کالج څخه د کورنیو چارو وزارت اړوند 300 تنه مجاهدین افسران له زده کړو وروسته فارغ شول. په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال الحاج ستر پاسوال مولوي نور جلال جلالي، د یاد معینیت د دفتر لوی رئیس شیخ القرآن والحدیث مولوي محمد طاهر حلیمي، د ښوونې او روزنې لوی قماندان پاسوال مولوي امین جان فتح الله او نورو مشرانو ګډون درلود. د وړتیا لوړونې کالج قماندان الحاج حافظ مولوي عبدالهادي منعم ټولو مشرانو ته ښه راغلاست ووایه. خپلو مجاهدینو ملګرو ته چې دلته یې لنډمهاله درس وویلې، د دې لپاره د رب العزت د دربار نه غواړو چې په دې خپلو زده کړو باندې عمل وکړي او د لا زیاتو زده کړو لپاره خپلې هڅې او کوششونه هم زیات کړي. وروسته د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال خبرې وکړې او فارغ شوي مجاهدینو ته یې مبارکي ورکړه. ستاسو د دغه قیمتي وخت چې تاسو دلته تیر کو او تاسو په دې کې زده کړې وکړلې، تاسو ته مبارکي در کوم. او هغه استادان چې دلته تاسو ته زده کړې در کړې دي او وخت یې سره صرف کړی دی، هغوی ته مبارکي ورکوم. الله تعالی دې دغه زده کړې تاسو ته مبارک کړي او الله تعالی دې مظلوم کړېدلي زورېدلي ملت ته د دې دردونو ته د دردونو دوا کړي. دا ملت ډېر زورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی چې د دردونو او د کړاوونو یې نور انتها نشته. خو پولیس ډېره مقدسه وظیفه ده. که د پولیس افسران دي، که ساتونکي دي، که پیره کوونکي دي، که هر څوک چې دي، خو ډېره مقدسه وظیفه ده. په افغانستان کې تاسو سترګې واړوئ، نظر واړوئ، ټول خدمات د وزارت داخلي دي. دا زموږ سرمایه ده. که ارتقا د ظرفیت وشي او که دوی زده کړې وکړي د نظام دپاره کوي، او دا نظام زموږ حیاتي موضوع ده، مرګ او د ژوند موضوع ده. که نظام نه رانه ځي، الله دې نه وي، ژوند نه غواړو، دا زموږ حیاتي موضوع ده. باید دې ته پوره توجه وکړو. په پوره توجه سره، په ډېر پوره دیانت سره، پوره دقت سره، په پوره امانت سره باید د نظام ساتنه وکړو. ساتنه را باندې واجب ده، ځکه نظام راغلی په ډېرو سختو دی، په ډېرو تکلیفونو دی، په ډېرو زحمتونو دی، هم په ملت کړاوونه هم د مجاهدینو. نو دغه کړاوونه او دغه زحمت، دغه ثمره او محصله چې لاسته راغلې ده، د دې ساتنه دا را باندې واجب ده. الله تعالی دې تاسو ټولو ته، موږ ټولو ته د دې د حفاظت توفیق راکړي. ښاغلي حلیم هم په خپلو خبرو کې د وړتیا لوړول د نظام په مختبولو کې اړین یاد کړل. ویل د مسؤلیت د ازمایش حالت دی. دې وخت کې چې سړی مسؤولي، د مسؤلیت ژوند دی د غیر مسؤلانه زندګۍ په نسبت لږ د نشي وي. د مسؤلیت او د چوکۍ چې کومه نشه ده، هغه په یو حده پورې سوره وي. په دې وجې ځان ته متوجه کېدل پکار دي چې زما پرون او نن تفاوت لري که یو شی دی. زما پرونی خوی، زما پرونی عادات او اطوار او د نن ورځې خوی، عادات او اطوار فرق لري که یو شی دی. عادات او اطوار می بهبود طرف ته تللی دي، که نه زه د اخلاقي تنزل ښکار یم. یو خدا ده چې موږ مثبت طرف ته ځو. زمونږ د نظام مثبت اړخونه ډیر دي، لیکن که موږ منفي نظر انداز کو، منفي طرف خپل خامي نظر انداز کو، به نظام زمونږ نه بل خواته ځي. راځئ موږ او تاسو کې کمې خامۍ نه دي، کمې کمزورۍ نه دي، باید هغې ته متوجه شو. ولې زمونږ د حوزې نه ولې شکایت دی؟ د حوزې د امیر نه ولې شکایت دی؟
د حوزې د معاون نه ولې شکایت دی؟ رونو خرابۍ طرف ته ځئ که د الله جل شانه یره او تقوا لرې شي خدا نه خواسته خرابۍ طرف ته ځئ. او زه وایم راځئ خپل اندرون مطالعه کړو چې په اندرون کې موږ څه شی یو، ولې اخلاق بدل کړو، ولې خوی بدل کړو، ولې خپل پرون هیر کړو، ولې خپل ماضي هیره کړو. د غونډې په لړ کې نورو مشرانو هم خبرې وکړې او فرق شوي مجاهدین یې خپلو دندو ته ځیر کړل. تاسې ارتقاء ظرفیت وسوه له دې نه استفاده وکړئ، په خپل جزوتام کې په خپل مربوطه حوزه کې کوئ، قومنداني کې کوئ، بل ارګانوي کوئ. دا خلک تاسې ته سترګې په لاره دي. تاسې 300 کسان فارغ سوئ خو 10000 کسان تاسې نمایندګي د 10000 کسانو وکړئ، د وزارت داخله نمایندګي وکړئ، په تاسې مصرف کېږي، بیت المال شی مصرف کېږي در باندې. د فرق شوي مجاهدینو په استازیتوب یو تن خبرې وکړې او د ښوونکو له زحمتونو څخه یې مننه وکړه. الحمدلله په دې کورس کې موږ ډېر څه زده کړه او له دې مشرانو نه دا موږ غواړو چې موږ دا کورسونه دایروي شکل پیدا کړي. مطلب موږ یې معرفي کړي وو میتودي تدریس کورس ته، یو بل ملګری معرفي کړی علوم جنایي ته، بل یې معرفي کړی لوجستیک ته، بل یې معرفي کړی مثال امني کورس ته، تکتیکي پولیس ته. دغه ټول موږ ته مهم دي. له استادانو نه ډېره زیاته مننه کوو او الله دې وکړي چې موږ نه خفه سوي نه یي. موږ خو یې حتی الوسه احترام کړی، خو بیا هم چون انسان ډېر ګناهګار ده، انسان تقصیر او کوتاهي کېږي، کومه خبره موږ نه تیزه سوي، کوم سوال موږ نه سوال په طریقه نه یې سوی، یو استاد موږ نه یې خفه سوی، نو ټولو استادانو نه بښنه غواړو، د ټولو مداومینو په نمایندګي ټولو نه موږ بښنه غواړو او ټولو نه موږ ډېره د دله تله موږ مننه کوو. د غونډې په پای کې په فارغ شویو مجاهدینو د فراغت سندونه وویشل شول. شیبا وطن